دیدن د سر په بدله دی چې سر ساتې خاورې به وکړې دیدنونه. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د وړوکي اختر دپاره د ډېرو فلمانو فلم سازي روانه ده. په دې فلمانو کې یو فلم دیدن هم دی. د دیدن دا پته نه لګي چې دا به په عید لګي که به له عید نه مخته ولګي. په دې حواله زما پر څنګ د کراچۍ په ښار کې یو ډېر زبردست اداکار چې ډېر کتونکي یې پیژني. دې اداکار په خپل ژوند کې د ډېرو فلمانو ټیلی فلمانو د ډېرو ډرامو فلم سازي هم کړی دی، یعنی ډایرکټر هم دی او د خپل جیب په خرچه باندې هغه ډرامې تیارې کړي دي. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې اکبر علي ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام عظیم بھائی، تاسو څنګه؟ تاسو ښه، طبیعت مو ښه دی؟ زه په لکه په دې عمره مصروفیاتو کې تاسو راغلی عظیم بھائی وطن چینل، زه شکریه ادا کوم چې تاسو خپل ټایم خراب کړه، موږ له مو ټایم راکړو. شکریه، ډېره مهرباني. پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم دیدن تیار کړی دی. تر اوسه د دې فلم دا پته نه لګي چې دا به د وړوکي اختر دپاره وي که به تر اختر له مخه وي. څه وایې په دې حواله؟ ها، دیدن فلم دی چې ډېر وخت بعد زموږ قیصر صنوبر صاحب څه ډېر وخت بعد 12 کاله بعد فلم جوړ کړو. ښه فلم دی، ښه غټ غټ کاسټینګ دی پکې. خو بس هغه زموږ څه داسې خلک دي سلیما والا چې هغو په داسې سوچ جوړ کړی چې د دې خو په نومبر میاشت 2024 کې نومبر میاشت خو ولولې د ډیټ و. خو بس بیا هغه زموږ ارباز صاحب هم وویل، داسې نورو خلکو هم وویل چې دا د اختر فلم دی. خو ګور که نه، هغو تر که فلم نه و اختر کې به ریلیز کېږي، د خیره ریلیز کېږي به. د دې فلم کله په لاهور کې شوټینګ روان و، هغه ټیم کې ارباز خان یوه خبره دا وکړه چې دا فلم د وړوکي اختر دپاره دی. نو د ارباز خان هغه خبره سوکه رښتیا کېږي. څه وایې په دې حواله؟ بلکل د ارباز صاحب دا خبره رښتیا ده. مخکې هم داسې یو څو فلمونه شوي دي چې دو لکه په د عام ورځو په ورځو لکه جوړ کړي دي، ولې چې د عام ورځو کې د اکټران کمې پیسې الي. د اختر په فلم کې اکټران پیسې زیاتې الي، د فلم بجټ زیات دی په اختر کې. نو دا مخکې هم داسې شوي دي او دې ځل هم دا چل وشو. د ارباز صاحب خبره بلکل حقیقت وه. دا ماته وایه پښتو فلم انډسټري چې کوم فلم د کتونکو دپاره تیار کړي، دا فلم دوی د ځان د جیب د ګټې دپاره تیاروي که د پښتو فلم انډسټري خدمت کوي؟ نه، نو دا خبره خو خیر داسې ځکه نشو کولی چې څه فلم بین نشته که ته وواله. فلم خپل پیسې نه برابروي، فلم خپلې پیسې نه کور کوي او څه هغو د خپل له خلاصۍ دپاره هم لکه بس نه اداکارانو ته ګناه شته، نه ډایرکټرانو ته ګناه شته، خو بس د هر طرفه په پښتو فلمونو باندې زوال دی. نو بس دې کې هېڅ چاته څه نه شو ویلی، چاته به کوم ګناه نشته. دا ماته ووایه په پښتون وطن کې سینمې ورځ په ورځ باندې چې کوم دي تباه کېږي، ویرانېږي. په پېښور کې یوه سینما ناز سینما ورانه شوه. څه وایې په دې حواله؟ ناز سینما په دې ورانه شوه چې فلمونه مخې ته هغه ته فلمونه نه میلاوېږي، نوي فلمونه دومره نه جوړېږي. نو نن سبا لکه فلمونه چې نشته او څه زاړه فلمونه نن سبا نه چلېږي، دوباره په چلولو باندې زاړه فلمونه نه چلېږي، نوي فلمونه نه وو. نو بس هغه وایي چې د دې نه خو لکه کاروبار د فلم نشته، هغو لکه د دې په وجه د سینما ورانه کړه. ډېر خلک، ډېر پوهان، ډېر تعلیم یافته باشعوره انسانان دا خبره کوي چې په پښتو فلم انډسټري کې منافقت روان دی، یو د بل خپې وایي. په دې وجه باندې په پښتون وطن کې سینمې او فلمان نه چلیږي. څه وایې په دې حواله؟ دا خبره خو بلکل حقیقت ته چې پښتو فلمونه شول، ډرامې شوې، شوګانې شوې یا شوبې څومره لین دین دی، په دې ټولو کې منافقت شته. دا خبره حقیقت ته. خو څه زموږ انټرنیټ او فیسبوک او موبایل نه دی، یوټیوب خاص کر فیسبوک او انټرنیټ ټیک ټاک 50% دې خراب کو او 50% دغه منافقت خراب کو. دا بلکل حقیقت دی. د انټرنیټ په حواله به زه دومره خبره وکړم چې د هالیوډ او د بالیوډ ټول فلمان چلیږي او د هغو ملکونو په بجټ کې اضافه ورځي. یو د پښتون وطن سینمې دي چې دغه دپاره فلم جوړ سي، نو هغه فلمان د ملک په بجټ کې اضافه نه راولي. څه وایې په دې حواله؟ دا خبره خو بلکل صحیح ده. خو د انډیا فلم او د نورو فلمونه، انګلیش فلمونه، بهر فلمونه چې کوم دي د هغې سره سرکټ ډېر غټ دی او په ډېرو ملکونو کې چلیږي.
او د دې لپاره خو یو پاکستان دی او یو خیبر پښتونخوا ده او یو کراچۍ ده نو د 45 سلیمانه لپاره به څوک دومره ریکس والي یا فلم جوړ کړي او پاتې شو ستاسو خبره حقیقت ده هغه فلمونو باندې ځکه اثرات نه دي چې د هغو سره حکومت هم تعاون کوي صحیح ده حکومت ورسره تعاون کوي او سرکټ او علاقې ورته هم ډېرې دي او ملکونه ورته هم ډېر دي نو په هغې وجې باندې بزنس کوي او پښتو ته خو یو خیبر پښتونخوا کې 2-3 سلیماګان دي یو په کراچۍ کې یو سلیما 2 دي نو په دې وجه باندې لکه دا فلمونه نه چلېږي اکبر علي دا ماته وایه ستا تعلق له کراچۍ له فنکارانو سره دی څه وایې د کراچۍ فنکاران د ډرامو په ذریعه باندې ژوندي دي که د مرګ خواته روان دي د کراچۍ فنکاران تر اوسه پورې خو لکه هېڅ نه دي لکه بالکل هېڅ نه دي په انشاءالله کوشش دا دی چې لږ اتفاق وکړي او لکه دا اوس موږ یو 2-3 ډرامې خپلې جوړې کړي او انشاءالله د کراچۍ به را ژوندی کوو دا به مخکې کامیابېږي انشاءالله مخکې به ترقي کوي دا ماته وایه چې یو ډراما کتونکي ګوري پر کتونکو باندې د هغې ډرامې څه اثر وي او که نه بالکل وي چې چا کهاني خوښه شي هغه کهاني خوښه شي نو په سوچ کې ورته لاړ شي پوره ډرامه وګوري چې خوښه یې نه شي جو بس نه یې ګوري بالکل او چې اصلاحي ډرامه جوړه کړي بالکل ته خلک عبرت لي او بالکل اثرات په خلکو پرې باسي دا ماته وایه د کراچۍ فنکاران به په یوه ګلدسته کې څنګه راغونډوو دا بالکل مشکله ده د دې وجه دا ده چې هر سړی وایي زه پوره زه یم او بل څوک نه پوهېږي او زه پوهېږم کله چې یو سړي دا ووایي چې زه پوهېږم او بل نه پوهېږي که نه صرف زه پوهېږم نو لکه دا ناکامي ده دلته هر یو سړی په خپله هوښیار دی په خپله اکټر دی په خپله اداکار دی په خپله هر څه هر څه دی نو په دې وجه باندې اتفاق نه شي راتلی دلته یو بل څوک نه مني او یو بل لخپې وایي بس مشکله ده نو الله دې خیر کړي مطلب که یو فنکار تا له راسي له تا څخه مشوره اخلي چې یاره داسې یو طریقه راوښیه چې په هغه طریقه د کراچۍ دا ټول فنکاران پورې وځای سي نو خیر ما سره خو چې څوک مشوره کوي او چا مشوره کړل هغه کامیاب دي او ما ورته ښه مشوره ښووله او ما خو خلکو ته ویل دي چې ورور اول کرکټر تاسو خپلې خوښې کوئ بیا به وروسته زه کوم تاسو نه پاتې کرکټر به زه کوم ما ښې مشورې ورکړلې ښه ما چې چاته څه ویل دی کامیاب دی او چې چا نه دي منلی جو د هغه ما الله مل شه هغه خپل کار کوي تا په خپل ژوند کې په ډېرو ډرامو کې هم د خپل فن مظاهره کړې ده تر ټولو د خوښه ډرامه کومه یوه ده چې په هغه کې تا د خپل فن مظاهره کړي ما خو ډرامې ډېرې کړل دي په 2005 نه ما شروع کړل 2005 کې ما یو ډرامه کړو اسماعیل شاه پاگل دغه اړونه شک ډرامه نه ما سټارټ کړل دی بیا د کیسټو کاروبار و بیا مداري ډرامې کې ارباز صاحب سره راغلی وو بیا جهانګیر سره ډېرو ډرامو کې راغلی وو خو زما ذاتي یو ښه ډرامه چې د هغه رشتې په اسمانونو ده باید زما کرکټر هم ښه دی او کار مې پکې هم ښه دی او زما د خوښې ډرامه ده داسې ما اورېدلی دي چې تا په خپل ژوند کې سټیج شوګانې هم کولې څه وایې په دې حواله او شوګانې مونږ یو 2-3 ملګري وو یو ملګری و مردان نه به راتلو هغه اوس مونږ اوس هم د کراچۍ نه زه هم کامران و د مونږ 15 کاله بالکل شوګانې کړې دي او ښه غټې غټې شوګانې مو کړې دي داسې ارباز صاحب راغلی شاهد صاحب راغلی جهانګیر صاحب راغلی او ګلپاڼه پور راغله غټې غټې شوګانې مو کړې بالکل کړې مو دي مطلب دا د څومره غټو فنکارانو نومان سي تا واخیستل له دې ټولو سره ستا تعلق دی او بالکل زما خو مخکې د کیسټو یو غټ ډسټریبیوټر تیر شوی یم بیا موږ غټې شوګانې مو کړلې بیا داسې لاهور ته تللې راغلي تعلقات مې بالکل ټولو سره شته ټول انشاءالله ټول پیژنو ټولو سره لکه د کور خلک دي ټول جان پہچان والے دي په آخر کې کتونکو ته که د یو پیغام په ذهن کې وي کتونکو ته دا پیغام دی چې د خپلو مشرانو د عزت کوي او د کشرانو د خیال ساتي په هغو د نظر ساتي او د مشر سړي د عزت کوي او د مشرانو عزت چې څوک نه کوي هغه بیا کشران د هغوی عزت نه کوي زه دا وایم چې بس ښه اخلاق ساتئ دا او بس نیت صفا منزل آسان ډېره مننه کور د ودانس ګرانو کتونکو دا و علي اکبر چې له ده سره هم د پښتو فلم انډسټري په حواله او د کراچۍ او د پښتون وطن د ډرامو په حواله باندې خصوصي مرکه وه که تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته د خدای